نن خو بابا نسته دا سپین ټوکران مې راوړي دي د شاهرخ خان چم به وکړم. Oh no! خدای زما دې توبه یې اوس نو زه شاهرخ خان سوم، د ځان څخه به یې دوه عکسونه واخلم. عبدالرحمنه دا چیرې دی؟ د سهار راهیسته پسې ګرځم ګرده کور مې پسې وکاتی عبدالرحمن نسته. دی خو ګرد مه راغه ځای له ځي ته به د زه پسې ورسم. ته څوک یې وګوره چې زموږ په کور کې ناست یې؟ څوک یې؟ دی مه راته ګوره، ما نوم چې دی شرافت کاکو دی. زه د چا څخه نه بیریږم، ته چې وه زه به دی وبېروم؟ یا شرافت کاکو د بیرې والا نه دی وجب واجرېدله. هله دی دا خبرې ولې نه کوي؟ ما خیال مړی دی، مړی دی والله چې مړی دی راجو نو خلاص به کوې مړی دی. شمه زه شاهرخ خان یم، ما نوم ستا زوی یم عبدالرحمن. ښه عبدالرحمنه دا ته یې؟ نو دا سپینې پټۍ دې بیا ولې پر سر تړلې دي؟ زه شاهرخ خان یم. ښه یعنې ته شاهرخ خان یې؟ د سپینې پټۍ د دې دپاره پر سر تړلې دي؟ تر عوابې به زویه تور لرګی. ښه یعنې ته شاهرخ خان یې؟ ته شاهرخ خان یې؟ چاپه دا شاهرخ خان دی، دا اوس له ځانه شاهرخ خان راڅه جوړ کړي. ته شاهرخ خان چمونه ونه کړې، ته شاهرخ خان یې؟ لار دې نیکه و شاهرخ خان و که دې نیکه شاهرخ خان اوس وژنمه مړ دې کړم. شاهرخ خان دی ده دغه د نن سبا اولادونه سوه. زه د سهار راهیسته پسې ګرځم، زه شاهرخ خان یم، سپینې پټۍ یې پر سر تړلي. ما ورته بیا ګور د شاهرخ خان ته بله ورځ راسه.